ګرانو خوږو لیدونکو درنو قدرمنو دوستانو السلام علیکم. نن مو چترال باغ ته راغلي یو. نن مو سره د ښکلي ښایسته درانده قدرمن شاعران شاعر نور زمان خفګاني مو سره موجود دی، شاعر ملیخیل رنځور مو سره موجود دی او شاعر نصور ملیخیل. نن مو دا ټول مرګلي پیوځي شوي یو او مو سره د سرفراز قرمیوال د فلټر چلی پېښور ته ډېر ښه انسان دی او د اکیل حسین ملیخیل دا مو نن راغلي یو. ټول دوستان د یو ښکلی غوندې مازدیګر مو د چترال باغ کیسه دا ته هوډي کې غوندې کې پروګرام جوړ کړو څه د خپل کوم دوستان دي مو مسافران مرګلي څه دوی خوشحال شي او نو تاسو دوستانو لپاره مسافرانو لپاره د کور مې څومره خپل خپلوان مرګلي یار دوست دي دوی مو ټولو طرف نه هغوی ته سلام وي او تاسو د خوشحالۍ دپاره او تاسو د انټرټینمنټ دپاره دا پروګرام مو نن د مازدیګر چترال باغ کې جوړ کړی دی او امید لرو چې دا مو یا پروګرام به تاسو خوښ شي. نو پروګرام سټارټ به مو شعر و شاعرۍ نه کوو. اول شعر و شاعرۍ مو نور زمان خفګاني نه به افتتاح کوو چې دا مو ته یو ښکلی غوندې کې شعر د خپلو دوستانو مینوالو ته وړاندې کړي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو او لیدونکو السلام علیکم. او نن د دې پروګرام هغه زه غزل نه کوم. یو غزل دی وی هغه زړه چې د یار سترګو نه تواب کړي، هغه زړه چې د یار سترګو نه تواب کړي، لکه شیخ چې عملونه د ثواب کړي. زه یې مخ نه سپینلی شم که بڼو نه، زه یې مخ نه سپینلی شم که بڼو نه، چې به ډېره خدای په کومه کې حساب کړي. دواړه سترګې به یې ډاکې د غزل شي، دواړه سترګې به یې ډاکې د غزل شي، که څوک سترګې ستا د سپین مخ په کتاب کړي. ګزاره دې که د تورې سترګې نه کا، ګزاره دې که د تورې سترګې نه کا، دا زما د ژوند خوبونه به خراب کړي. تش افسوس به ورته پاتې شي په شنډو، تش افسوس به ورته پاتې شي په شنډو، که څوک فخر په ځوانۍ او په شباب کړي. تش افسوس به ورته پاتې شي په شنډو، که څوک فخر په ځوانۍ او په شباب کړي. خیر دی دا به مناسبه ورته بریښي، خیر دی دا به مناسبه ورته بریښي، هغه یار چې اوس له مأذنې حجاب کړي. د کعبې د تلو حاجات یې پاتې نه شي، حاجات یې پاتې نه شي، څوک چې څاپ ستا د کږو روزو محراب کړي. د کعبې د تلو حاجات یې پاتې نه شي، څوک چې څاپ ستا د کږو روزو محراب کړي. ستا په سرو شونډو پستې پستې خبرې، لکه ستا په سرو شونډو پستې پستې خبرې، لکه غلی مطرب ګوتې پر ابواب کړي. خفګاني چې ستا په حال باندې خوږیږي، هغه زړه د خدای ګلونو کې ګلاب کړي. یو وړوکې خال یخې زنخدان کې، یو وړوکې خال یخې زنخدان کې، لکه ستوری د سبا وي په اسمان کې. دا اوږده باڼه چې کار ته کې بیا پورته، دا اوږده باڼه چې کار ته کې بیا پورته، د لیدو تکاتې نه وینم په ځان کې. زه د تور زل په خیال کې گرفتار یم، لکه څوک د عمر بند شي په زندان کې. دواړه زما د سترګو اوښکې دي نور څه دي، د وصال نه یې خوند ډېر دی په هجران کې. دواړه زما د سترګو اوښکې دي نور څه دي، د وصال نه یې خوند ډېر دی په هجران کې. خدایه ته زما د حاله یار خبر کې، خدایه ته زما د حاله یار خبر کې، د سرو اوښکو مې لښتې ځي په ګریوان کې. خفګاني سترګې د سترګو کې د یار شه، بې له یاره ژوندون ګران دی په جهان کې. وی تا خوند د میخانې او یا د جام لیدلی نه دی، جام لیدلی نه دی. تا سرې سترګې ساکي په تور ماښام لیدلی نه دی. تا خوند د میخانې او یا د جام لیدلی نه دی، تا سرې سترګې ساکي په تور ماښام لیدلی نه دی. رقیبه ته په ما چې څه ګمان کوې کوه، رقیبه ته په ما چې څه ګمان کوې کوه، تا ښکلی مخ د یار په سر د بام لیدلی نه دی. په سلو کې به یو وي چې د مینې په تلاش وي،
چې د مینې په تلاش وي هغه ځای د دیدار خو سر عام لیدلی نه دی زه مینې کې خپل ځان بې ځایه نه ګڼم زاهده زه مینې کې خپل ځان بې ځایه نه ګڼم زاهده تا تورې سترګې سرې شونډې ګلپام لیدلی نه دی خپل ځان خفګني هر چاته آینه کې ښکاري ښه خپل ځان خفګني هر چاته آینه کې ښکاري ښه چا دلته کې د خپلو کړو انجام لیدلی نه دی نور به د جانان کوڅې نه څه راوړم نور به د جانان کوڅې نه څه راوړم خو بیا به په بڼو ویشتلی زړه راوړم ډېره په زړه سخته غوندې مینه دی وچ بڼه چې یو سمه لمده راوړم لاړ شم پسې ورشم د خواږو په نیت بیرته د خواږو په ځای ترخه راوړم ځان سره په زړه کې خوشحالي یوسم سوي اسویلي په وچه خوله راوړم زړه نه زړه ته تلل دي زړه په زړه لیدل زړه لیدل ما یوسي جانان او جانان زه راوړم اوف توبه توبه د خفګاني یاره بیا به د تصویر سترګو ته نه راوړم غزل نه مخکې څو شعرونه دي نوي غزل دي او شعرونه دي چې اوس مې نه کوي تپوس بل سره خاندي اوس مې نه کوي بل سره خاندي ما خو ساره مال دی یخي ستا په وړاندې او بیا به حال ارمان وکړي وخت به تیر وي ملخیل رنځور به خاوره نه وم لاندې او بل دی چې د شیطان سړي په خوله کې تل پیغور وي او پښتون یار چې مري پیغور د لاسه مړ شي او مال جایداد خو سړی ګور ته ځان څه نه وړي بعضې وخت کې سړی ورور د لاسه مړ شي نوی غزل دی چې ما چې په کوم حال کې یار لیدلی دی خدای شته که مې زړه ځنې وتلی دی ما چې په کوم حال کې یار لیدلی دی خدای شته که مې زړه ځنې وتلی دی او را به شي که نه واده یې کړي دی که نه واده یې کړي دی او ما ورته په لاس کې ګل نیولی دی او تکې تورې سترګې شوخ بڼې لري تکې سترګې شوخ بڼې لري ما په داسې ښکلي زړه بایللی دی او مخ باندې مې مړې مړې اوښکې راغللې مړې مړې اوښکې راغللې بیا مې څوک په زړه راورېدلی دی او مخ باندې مې مړې مړې اوښکې راغلې بیا مې څوک په زړه راورېدلی دی یا زړګیا ته ترې ګیلې ما کوه یا زړګیا ته ترې ګیلې ما کوه ناز خو به ضرور کوي چې ښکلی دی او شتا دی په دې کلي کې بلها ښکلي شتا دی په دې کلي کې بلها ښکلي او ما د زړه په کور کې یو ساتلی دی او سرې سترګې ولاړ دی ملیخیل رنځور بیا د چا په یاد کې جوړېدلی دی او یو بل دی نوی غزل دی دوی هم چې په دې غربت کې چې بچیرې نه چپل وغاړي چې بچیرې نه چپل وغاړي ته یقین وکړه لکه غوښې د ګوګل وغاړي اوس غریب شوی یم یاران رانه په څنګ تېرېږي یاران رانه په څنګ تېرېږي اوس هغه نه یم چې یاران مې ترې محفل وغاړي او په اوسني دور کې سوال کوه په اوسني دور کې سوال که چې غریب ماشي سوال که چې غریب ماشي کنې والله که غم خوده کې دې خپل وغاړي او ساګ وچکالی دی واړه ګلو پاڼې تالې کړلې واړه ګلو پاڼې تالې کړلې په دې یېرېږم هسې نه چې یار مې ګل وغواړي او زما نادان زړه دومره ودردېدو وکړېدو وژړېدو نادان زړه دومره ودردېدو وکړېدو وژړېدو په داسې حال کې اوس هم خوب د یار څنګل وغاړي سړه هوا شنه چنارونه شنې چینې د کورمې اندا جنات یې که نه زړه به مې څه بل وغاړي او زه ملیخیل رنځور به حاله ځان شاعر وګڼم زه رنځور به حاله ځان شاعر وګڼم چې ګلورین جانان زما سوي غزل وغاړي غزل مخکې یو دوه شعرونه دي چې ډېره خاموشي په ژوند کې نه دی ښه ډېره خاموشي په ژوند کې نه دی ښه ډېره خاموشي سړی مرتد کوي او پام کوه چې مینې ته زړه ښه نه کړي مینه د للي سړی مرتد کوي افغاني صاحب د سرپروز فرمایش کړی دی چې ډېر مې خوښېږي په حسینو کې به ځون ته خوان دی ډېر مې خوښېږي په حسینو کې بعد ځون ته خوان دی د رنګه سپین چې وي نه سپینو کې بس ځون ته خوان دی منم مچۍ ګبین خوږه دي خو بس داسې نه دي
منم مچې ګبین خوږ دي خو بس داس نه دي یارس ته سرو شونډو ګبینو کې بس ځون ته خوان دی چې وره کنډيري شه دا پوزیشه دوی نه واو نخلي دا پوزیشه دوی نه واو نخلي یوره پستو کلینو کې بس ځون ته خوان دی مولا صاحب ته حرام ګرځوي زین منم ته حرام ګرځوي زین منم بجې رباب سورني ډلینو کې بس ځون ته خوان دی غزل چې زمون بچی تعلیم نه لري پاتې بچی تعلیم نه لري پاتې زمون په خور مسلسل جنگ دی دا پېښور پاتې پرې ننګه وکي دا پېښور پاتې ننګه وکي ډېرو مودونه په کابل جنگ دی چې مړې راتاو نه کې پرې مړ به مې کې مړې راتاو نه کې پرې مړ به مې کې د سترګو جنگ زما اول جنگ چې د پښتنو خاوره کې هم نشته د پښتنو خاوره کې هم نشته د پښتنو خاوره کې تل جنگ دی او اخري شعر دی چې نصور شاعر پښتنو سیمه کې د چا پردی دی او د چا خپل جنگ اخري غزل دی چې خوښیږي د هر چا ټپا غزل په پښتنو کې ښایسته د پېښور او هم کابل په پښتنو کې چې خالق زه دستا صرف د یو کور ته حیران یم صرف د یو کور ته حیران یم پیدا دي کړي ښکلي مکمل په پښتنو کې مننه چې خالق زه دستا صرف د یو کور ته حیران یم پیدا دي کړي ښکلي مکمل په پښتنو کې چې پردي راوړي نه خپلېږي ځون پرې ستړی نه کړي پردي راوړي نه خپلېږي ځون پرې ستړی نه کړي مشرونه دی پوه دي دا متل په پښتنو کې دا د سرپروس د ډلې چې پنجاب خوره د امن په خوږو باندې مړه شو پنجاب خوره د امن په خوږو باندې مړه شو خودکشي د مکی دي مسلسل په پښتنو کې اخري شعر چې ښکارا مینه ونه کې ملهل شاعر نصوره ښکارا مینه ونه کې ملهل شاعر نصوره په مینه کې ډریک دی بیا وشتل په پښتنو کې ډېره من نقشه راولس مونږ په تور او په سپینیو مونږ وپاته ګورو مونږ په تور او په سپینیو مونږ وپاته ګورو تورو پدار دي سپین بیخي سړی نه زړه وباسي او حسن هر څه نه زورور دی خدا بله ووره هر څه نه زورور دی خدا بله ووره خو پیسه هم په وچو غرونو کې اوبه وباسي او تا چې لیدلی اوس هغه رنځور نه دی پاتې اوس بډا شوی دی لګیرې سپین ویښته وباسي ګرانو قدرمنو لیدونکو شاید مو دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي که خوښ شوی وي تاسو مو ته کمنټس کې ولیکئ ان شاء الله مو حوصله افزایي ورسره کیږي او دینه سیوا دا کوم پروګرام څه نن وشولو دا تاسو دوستانو لپاره و زه د ملیخیل رنځور او د شاعر افغاني او د نصور صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې هغوی مو ته دومره قیمتي وخت راکړو او دغه ځکه مو سره دوی پروګرام کې شرکت وکړو او تاسو زه د ټولو لیدونکو ډیره مننه کوم شکریا والسلام